د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخوري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې دې د حج په دوران کې او روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنګ جګړه صادره نشي او تاسې چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ او که له حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ. الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده، که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی.